معنی هم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو هم څنګه کولی شو چې بلاک شوی واتساپ یعنې خراب شوی واتساپ جوړ کړو. ډېر ملګرو مسیجونه کړي وویل داسې ویډیو راته جوړه کړه ملګرو. نو ملګرو که چېرې تاسو نوي یاست نو زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ ترڅو زما نوې او تازه ویډیو تاسو پورې در ورسېږي. نو ملګرو ځو د ویډیو په طرف. ما ته دلته یو نفر مسیج کړی و، درته ښایم ملګرو. دلته د واتساپ سکرین شاټ هم ورته رالېږلی و او اوس دی آنلاین نه دی چې ما مسیج هم ورته کړی. داسې واتساپ بلاک شوی دی. ملګرو دې لپاره لومړی خپل واتساپ حذف کړئ، بیا یې دې ډیلیټ چې کړئ له پلی سټور نه بیا انسټال کړئ. چې کله مو له پلی سټور نه انسټال کړ بیا نه ملګرو خپل نمبر به ورکړئ او کوډ به درته راشي. هلته چې کله تاسو ته صفر راغله که ماته چې هغې نفر سکرین شاټ راکړ نو هغې نه وروسته بس لاړ شئ ملګرو کروم خلاص کړئ. کروم براوزر چې کله خلاص کړئ دلته به سرچ کې ولیکئ واتساپ هیلپ. واتساپ هیلپ ولیکل ملګرو. وروسته ملګرو همدغه دویم اپشن څه دی؟ واتساپ کانټیکټ واتساپ. دلته ملګرو په دغه باندې به کلیک وکړئ ملګرو. چې کله مو کلیک وکړو ملګرو تاسې یو صفحه به درته راخلاصه شي ملګرو. د هغې نه وروسته دا صفحه چې کله درته راخلاص شو ملګرو کانټیکټ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. ویډیو سبسکرایب کوه ملګرو زه درته. نو ملګرو یو به ترې بیک شي، یو به ترې شاته لاړ شي، بېرته بیا به هغه لیک هغه کانټیکټ واتساپ باندې کلیک وکړو ملګرو. تاسو په دلته صفحه راخلاص شي ملګرو. په اوله کټګورۍ کې ملګرو دلته به خپل نمبر ورکړئ ملګرو. په دغه ځای کې ملګرو خپل نمبر ورکړئ ملګرو. دلته به ایمیل ادرس ورکړئ. دلته به کنفرم کړئ کوم ایمیل ادرس چې په لومړي ځل کې ځای کې ورکړ ملګرو دلته کوز همغه ایمیل ادرس ورکړئ ملګرو. هغه خپل هغه نمبر ورکړئ ملګرو کوم واتساپ چې تاسو بند شوی نه ملګرو. بیا دلته وایي تاسو کوم ډول تلیفون استفاده کوئ ملګرو. دلته به موږ انډرایډ نه استفاده کوو. تاسو به انډرایډ که آیفون او که هر یو نه ملګرو د هغې نه استفاده وکړئ ملګرو. دلته ملګرو هغه لیکنه درنه غواړي ملګرو چې تاسو باید لیکنه هغه تاسو سره وي ملګرو. زه هغه په ډسکرپشن کې هم اچوم او د که نو بیا زما واتساپ ته مسیج وکړئ ملګرو. زه هغه لیکنه کپي کوم یو ځل. زه به هغه لیکنه کاپي کړم ملګرو. دا هغه لیکنه ده، دا به کاپي کړم ملګرو. دلته به پیسټ کړم. پیسټ کېږي ولې نه ملګرو؟ پیسټ مې کړل ملګرو. دا چې کله پیسټ کړم ملګرو نیکسټ باندې به کلیک وکړو ملګرو. درته وایي چې ایمیل ادرس ځان یو ایمیل ادرس ورکوم. تاسو ته ملګرو سټیپ په سټیپ طریقه ښیم ملګرو ته ښیم. اوس داسې یو ایمیل ادرس ورکوم. زه خپل ایمیل ادرس ورکوم دغه ملګرو. دلته ما هغه ورکوم. داسې ایمیل ادرس ورکوم ملګرو. ملګرو دغه ایمیل ادرس نه مني ملګرو. کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ملګرو زه ویډیوز کاپي کوم ملګرو. هغه خپل ایمیل ادرس ورکوم. تاسو ولید ملګرو ما خپل ایمیل ادرس ورکړو. دلته مې ایمیل ادرس ورکړو. کنفرم ایمیل ادرس ورکړو ملګرو. وروسته ملګرو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. یوه شېبه انتظار کوئ ملګرو. تاسو به دلته یو صفحه راخلاصه شي داسې ملګرو. د هغې نه وروسته ملګرو دلته به کلیک وکړئ. وینئ دلته ملګرو سینډ کوېسچن به دغه باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته دا مې کله کلیک وکړو ملګرو یعنې ستاسو ملګرو اپیل تر هغې ځایه پورې ورسېدو ملګرو.
نو تاسو ته ملګرو په 4 ساعتو کې ایمیل ته لیکنه راشي درته به وایي چې تاسو واتساپ خلاص شو ملګرو. په 4 ساعتو کې ستاسو واتساپ سل په سله کې خلاصېږي ملګرو په ډېره اسانۍ سره ملګرو. طریقه سمه وګورئ ملګرو سټیپ بای سټیپ انشاءالله کار مو کېږي. نو ملګرو ویډیو اوږده شوله په الله مو سپارم تر بلې ویډیو پورې.